ماته خلک وایي دا اوبه سړی وژني مګر ما ولې نه وژني خلک موږ په دغه د بازۍ سره ګرځي وایي مه لمبېږي یو سړی غوټه کوي زه زوی راسه چیرې یې زه ځمه کار ته ته به ولاړ سبقه ته زه وایم مور ګرمه راسه رسته دې راواخله زه د خدای رضا دې زه تا ته امید لرم اول خدای دې دوم زه تا ته امید لرم کوشش کوم په درسو کې ښه او زه د بل کور کارونه کوم زه په تا باندې زده کوم ته ډېر کوشش کوې ښه مورجانه زه به خامخا په درسو کې کوشش کوم زه غواړم چې ستا څخه ډاکټر جوړ کړم او ته خلکو ته خدمت وکړې مور زه کولی زه کوم ستا ټولې آرزوګانې به پوره کړم آفرین زویه زه ځم کار ته ته به سبقه ته ولاړ سې زه چې د هغې خوا راځم باره بازار ته ځم تا ته یوه جوړه کالي رانیسم د اختر لپاره ته په اختر واغوندې ښه سمه ده زه ځم هغه جانه ماته څه پیسې را قدرته زویه پیسې درکوم مګر یوه خبره په یاد ونیسه زویه کوشش کوه خپل درس زده کوه ته ما ته وګوره په د سپینه ژیره سهار تر ماښامه د بل مزدوري و د بل خوارۍ ته ولاړ یم خولې را باندې تویېږي دغه دې زویه پیسې واخله پیسې زه ستا څخه نه ګرځوم تر څو زه ژوندی یم زه په تا درس وایم ما دې اورېده و خپل کوشش کوه زه ولاړم درڅه د خدای په امان څومره ساده دی ولاړ به سم مکتب ته ولاړم السلام علیکم وعلیکم سلام زه جان راځه چې زه سپرېږم چیرې درځه لونې ته ولاړ شو لمبېږو زه له ونې ته نه ځم ما مور نه پرېږدې ما ته یې ویلي سبقونه وایه ځه برابر راسې وبه لمبېږو زه لمبېدو ته نه ځم زه سبقونه وایم مور ما نه پرېږدي راته وایي سبقونه وایم راځه انډیوالې دا د نعمت هم راغلی سلام علیکم زه ولې ولاړه درځئ چې ولمبېږم یاره زه ساره ایسې ورته ګډ یم او دی وایي ما مور نه پرېږدي نه راسره ځي راځه د مور خبرې چې پرېږده درځه غوټه بوخوره ګرمي ده درځه زه سپور سم
سلام دلته څه کوئ سبقت ولې نه یاست کړلي معلم صاحب موږ دغه سره هلته ستړي شو اوس بېرته څه رسئ آفرین شاباش ونیسئ ولاړ شئ سبقت مو ښه هرې معلم صاحب لاړو کالي خو مې ورانیول او ورجوړ مې کړل خدای وکړي چې رنګ یې مې د ده خوښ سي او خدای وکړي چې د ده په خوښه جوړ هم یې دا ولې دا څوک دی خاله دا ستا زوی عزت دی هغه په اوبو کې مړ شو هلکه تاسو کور غلط کړی دی دا زما زوی نه دی هغه لمبېدو ته نه ځي او تلل دی سبقت اوس به راسي هغه ته ما کالي ور جوړ کړ اوس راځي اغوندي یې حاجي صاحب دا ستاسو کور مو غلط کړی د بل چا زوی دی خورې د هغه ستا زوی دی